د ننګرهار والي شاه محمود میخیل په مشرۍ د دې والي د نظامي شورا غونډه ترسره شوه چې پکې په بیلابیلو موضوعاتو بحثونه او پریکړې وشوې. یاده غونډه چې د کپ په 12مه د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې ترسره شوه پکې د ننګرهار والي سربیره د ولایت مرستیال تمیم عارف مومن، ملي امنیت او دفتر رئیسانو، سرحدي ځواکونو او منظم لیوا قومندانانو، امنیه قومندانۍ مرستیال، همغږي مرکز او یو شمېر نورو مسؤلینو هم شتون درلود. ننګرهار والي شاه محمود میخیل په دې ولایت کې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې وستایلې او له دوی څخه یې مننه وکړه چې د ولسونو له لوري په مرکز او ولسوالیو کې د امنیتي، ملي او دفاعي ځواکونو د ورځې لمانځنې په موخه د ګډون سربیره ځانګړي امنیتي تدابیر ونیول. د دې غونډې پر مهال مسؤلینو د مرکز او ولسوالیو سربیره د لویو لارو په امنیتي وضعیت خبرې وکړې او د لا زیات ډاډمن امنیت لپاره لازم تدابیر ونیول شول. همداراز مسؤلینو یو شمېر ستونزې هم شریکې کړې چې د ننګرهار والي له لوري د مرکز سره د همغږۍ په ترڅ کې د ستونزو د حل کولو ډاډ ورکړل شو. د نظامي شورا په دې اونیزه غونډه کې پر یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو هم خبرې اترې وشوې.